دا پرمختګ مهم خبره ملا برادر وایي د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل سي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تازه خبر ورکړی چې د یوه ترکي شرکت سره خبرې نهایي شوي ترڅو د کونړ په سیند د برېښنا بند چارې پیل کړي. ملا برادر چې پاکستان یې مخاطب کړی ویلي چې هیڅوک د افغانستان د آبادۍ مخه نشي نیولی او د هېواد د هر څاڅکي د اوبو قدر ورسره دی. ملا برادر په خپلو خبرو کې د څو نورو پروژو یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل سي. که د کونړ په سیند د برېښنا بند جوړ شي او اوبه یې مهار شي نو د پاکستان په خلاف یې د سپر په شکل استعمالولی شو.